السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. نارینه او ښځینه چې سره خپل نوي پردي وي د دې خبرې په کم وخت کې روا دي سره یا د ښځې دپاره د نارینه سره په کم صورتو کې غږېدلی سي. محترمینو دې مسئلې ته به لږ وضاحت ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما پر امت چې زه ډېر بیریږم او زما د امت دپاره چې ډېره غټه خطره ده حب د دنیا او فتنه د نساو. نو دنیا هم فتنه ده، ښځې هم فتنه دي. الله زموږ جامعه څومره پاخته کړې ده. اوس به راسو دې ځای ته چې یو ښځه د نارینه سره په کوم انداز او نارینه د ښځې سره په کوم انداز. فقهای کرام صرف د ضرورت انداز استثنا کوي چې د ضرورت په وخت کې یو ښځه کولی شي چې د پردي سړي پوښتنه وکړي چې دغه لار چیرې تللی دی. دا ښځه به د دې پردي سړي پر اواز خوند نه اخلي. نارینه لره دغه رنګه جواز ته د ضرورت په وخت کې چې یو ښځه دوکان ته ورته ودرېږي، دوکاندار یې وایي دا شی په څو دی، دی ورته وایي دا نو په 10 روپۍ دی. دا دوکاندار به خوند نه اخلي پر دې خبرو او نه به سترګې دې ته ولاړوي. او دغه رنګه که یو ښځه د عالمو څخه پوښتنه کوي، د ښځې به هغه مسأله نه وي زده، د مسلې پوښتنه د عالمو څخه کولی شي، د عالم پر اواز به خوند نه اخلي. او دغه رنګه به عالم د ښځې پر اواز باندې خوند نه اخلي. دا ګوره ټول پټ شیان دي، په دنیا کې نه معلومیږي. په ورځ قیامت بیا دا خوند او نه خوند معلومیږي چې موږ خیانت کړی دی او که موږ خیانت نه دی کړی. البته د ښځو علم، د ښځو دیني احکام هغه پر مور پر پلار دی. چې له بده مرغه زموږ په جامعه کې مور و پلار د اولاد په تربیه کې فکر نه کوي، نو ښځه رالوی سي خو بیا هم د دین په احکامو نه خبره. بیا دا کوشش باید وکړي چې د ښځینه عالمي څخه دین زده کړي. له بده مرغه بیا زموږ په جامعه کې ښځینه کمې سوې په دیني پوهنه کې، نارینه کې معلمان ډېر دي. نو بیا دا د ضرورت پر انداز د علماو څخه پوښتنه کولی شي. د ضرورت پر انداز هغه کلمه کوي، کله بله چا کوي، خبرې به لا نه اوږدوي چې السلام علیکم ورحمت الله، بعد السلام څخه به هغه مقصد ژر وایي. چې له بده مرغه حیا د مؤمنانو ټوله سوله. یو ښځه د پردي سړي سره پر دې ډول ګډوي ته چې د بابا زوی دی. دا بې ضرورته تکلم، بې ضرورته خبرې را ایستل د حرامې دي، مه یې کوئ. که له ملا سره کوئ، که له عمي سره کوئ، که دیوبندي سره کوئ، که له بل چا سره کوئ، الله جل جلاله یو ورځ محاسبه را سره کوي. باید حساب ته موږ مخکې لا فکر وکړو. دا چې د ضرورت پر بنیاد باندې خبرې روا دي، ولې روا دي؟ په دې کې په حدیثو کې دې لره څه نوم نشته. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ راووتي، یوه شپه راووتي. فاذا هو بابي بکر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ناڅاپه ابي بکر او عمر رضي الله عنهما هم ښکاره شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ وایي ما اخرجکما، چې شرع ایستلي یاست په دې وخت کې له کوره؟ ابوبکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنهما ورته وایي یا رسول الله الجوع، لوږه را ایستلي، کور ته نه راووتو چې موږ یې که یو صحابي را فکر شو مېلمانه یې کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم باره څه ورته وایي؟ انا والذي نفسي بیده، زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما روح د ده په قبضه کې دی، زه هم د څه را ایستلی یم. نو درځئ. نو د انصارو یو کور ته راغلل. فاذا هو ليس في بیتي، په کور کې څوک نه ول، یوه ښځه وه. قالت مرحبا واهلا، هغه ښځې مبارکې د انصارو ورسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه او ابوبکر صدیق راته نوم، عمر راته نوم، برکان ته وویل خدای مو راوله. څونه نیکمرغه حالت دی چې نبي او یاران د یو چا کره ورننوځي. بیا دوی پوښتنه کوي چې خاوند د کور چیرې دی، این پلان؟ دا ورته وایي چې هغه تللی دی په باغ کې اوبه لټوي. خو بالاخره هغه معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کې هم دا بیان راځي، بیا مې درته ذکر کړو. نو امام نووي رحمة الله علیه مبارک وایي فيه جواز، په دې حدیث کې جواز دی، په دې حدیث کې جواز دی، دلالت دی په خبرو اورېدلو د پردیو ښځو باندې له حاجتین د ضرورت په وجه باندې. شرح نووي پر مسلم جلد 2 صفحه 100 کتاب الاشربه. او دغه رنګه
تکمله د فتح الملحم جلد څلورم صفحه درود دېرش او دغه رنګه رد المحتار کتاب الحزر اباحه کې دې ته والاباحه دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمینو ضرورت باندې الله سړی نه نیسي، بې ضرورته کوشش وکړي. موږ مسؤول یو د خپلو اندامو. حدیث مبارکه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وایي کلکم راعن، هر یو ستاسو څخه شپانه دی او د خپل اهلو د خپل نه د تر لاس لاندې چې څه دي د هغو پوښتنه ځینې کېږي. حدیث صحیح البخاري جلد اول صفحه 122 کتاب جماع کې ذکر کړی دی، جماع فی القرآن. نو علما کرام دلته وایي دغه انسان شپانه دی، مسؤول دی، پر خپلو جوارحو باندې په ورځ قیامت د خپلو جوارحو پوښتنه ځینې کېږي. فتح الباري جلد درېیم صفحه 142 کتاب الجماع باب الجماع فی القرآن په دې کې پوره وضاحت ورکړی دی. نو دغه خوله زموږ په بدن کې یو جز دی. که دا خوله موږ بې ځایه استعمال کړو، غلط استعمال کو، د پردو خلکو سره پر وژه کېږو، که ښځه وي که نر وي، د دې بیا په ورځ قیامت محاسبه سته، حساب سته، هغه بیا د الله جل جلاله په حضور کې حساب ورکوي. نو محترمینو اول خو دا دین پر واتساپ راغلی هم نه دی چې ښځې پر واتساپ نه زده کوي. د ښځو دپاره د انټرنېټ ضرورت هم نشته. دا د هلاکت دی، دا انټرنېټ دی که څه بلا دی، دا هلاکت دی، دا زهریله مواد دي. علما، ښځې، نارینه، کوچنیان، امیان، ټول یې په داسې معصیت او په داسې ناروا باندې مبتلا کړل چې بس بل شغل نسته له موبایله ما سوا. که ښځه ګورې هم په موبایل اخته ده، بې موبایله د دې ژوند نسته. که نارینه ګورې، که په ایرپورټ کې یې، که په طیاره کې یې، که په موټر کې یې، که په بازار کې یې، ماینانه مېړه سره ناست دی، موټر چلوي، دلته په فیسبوک باندې اخته وي. د خدای په لحاظ باندې ولې دوږخ رانسي؟ دا فیسبوک او یوټوب او ګوګل دا شیان مطلق ډیلیټ کړي. او نارینه چې خپلو خویندو یا ښځو یا لوڼو ته موبایل راوړي، هغه باید دا یوټوب او ګوګل او دا فیسبوک دا شیان ټول کې ور ډیلیټ کړي. واتساپ چې موږ خبرې په کوو دوستانو سره، الله دې رحم وکړي. دغه واتساپ را پخوا ښه و، خالي دغه خبرې کې اصل کېدې، اوس کاپیران وه، دا د ویډیو شی هم کې کښېښوي، اوس نو فلمونه هم کې اصلول کېږي. بس خو محترمینو لنډه دا درته کوم چې د ایمان د زوال اسباب بیخي ډېر راووتل. هغه څه چې موږ بې ایمانه کوي، قبر ته بې ایمانه ورشو کوي. دا یو عظیمه تقوا غواړي، نو تاسو موبایل ته لاس ور اچوئ، هغه سپېرې خاورې د قبر درته یادوئ چې دا ذات یو ورځ ورځم، بیا به په دغه ځای کې زما سره حساب کېږي. په دغه ځای کې به بیا الله ماته د دې سزا راکوي چې ما موبایل څنګه استعمال کړی دی. د خدای په لحاظ باندې بعضې انسانان ما ګروپانو ته جمع کړي، یو مجموعې یې جوړې کړي، ګروپانو ما ور جمع کړي. هغه کې د ښځو تصویران، په هغه کې د هلکانو تصویران راځي، فلمونو شیان راځي. خو پخوا زما دا چم نه و زده چې ما به ټلیفون خلاص کړي، شیان به ټول کې را ډاونلوډ سوي وو. بیا د حاجي احمد ورته الله جل جلاله جنت ورنصیب کړي. هغو دا شیان بندېږي، دا تصویران. هغو چې وګورم تصویران چې زه یې نه پلې کوم، نه خپله نه پلې کېږي. چې وګورم غلط ګروپ چې ور اچولی یم، راځي د اوس نو چې ملا نه پرېږدي و دا مردارۍ چې ورغورځوي، نو ستاسو به بیا کوم حالت وي؟ ستاسو قبر و موبایل، ستا دې دی کې چې هر څه کې کوئ، زما قبر ته نه راځي. د خپل قبر دپاره یې سم استعمال کوئ. والسلام علیکم ورحمة الله.